سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. د زده کوونکو اخلاقی او اسلامی روزنه باید وکړو. د اخلاقی او اسلامی روزنه په څه سره کیږي؟ دا په نصیحت سره کیږي. الله تعالی څه فرمایي؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کوه ځکه دغه نصیحت مؤمنانو ته څه رسوي؟ نفع رسوي. نو معلم او یو استاد نه تنها دا صرف سي دی وایي چې ما تر درس او تر کتابه پورې تعلق د بس نه. معلم باید همیشه له کتاب سره 2 دقیقې 3 دقیقې 5 دقیقې دی باید خپلو شاګردانو ته نصیحت وکوي. دی باید خپل شاګردان په اسلامي اخلاقو باندې وروزي، په اسلامي تربیه سره باید وروزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. د اخلاقو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږل سوی ده. نو دا یو مهمه دنده ده د معلم او د استاد چې دی باید خپلو شاګردانو ته څه وکوي؟ نصیحت وکوي. بل د معلم د یو ښه معلم له صفاتو نه هغه دا ده چې دی باید له شاګردانو سره نرمي وکوي. شاګردان په داسې یو طریقې سره درس ته وهڅوي چې په هغې کې زجر نه وي، وهل نه وي. داسې وهل چې هغه د انسان سره نه ښایي، هغه د انسان بدن ته زخم رسوي، یا په هغه محاسنو باندې وهل چې شریعت ناروا ګرځولي دي په داسې ځایونو باندې باید وهل ونه شي. نرمي باید اوسي له شاګردانو سره. تعاطف او نرمي چې څومره ښه اثر لري هغومره تشدد، هغومره بیا وهل هغه بیا څه نه لري، اثر نه لري. معلم او استاد به موقع ته ګوري، هغه ځای ته به ګوري د تأدیب لپاره، د ادب لپاره. که یو 2 لښتې ووهل سي شاګرد شاید کومه ستونزه پیدا نه کړي. خو اما داسې وهل چې هغه د شریعت سره په خلاف دي، په شریعت سره په ټکر کې دي، داسې وهل باید استاد ونه کوي، معلم باید ونه کوي. او همدارنګه بېځایه غوسه یا کنزل کول چې دې سره د معلم هغه حیثیت خرابېږي، دا باید هم ونه کوي. یو چا نه پوښتنه وسوله یو عالم نه، آیا وایي شاګردانو ته وهل ورکول یا زجر ورکول روا دي که نه؟ نو دی و یو څه وخت غلی بیا فکر وکړو، له هغې نه وروسته یې ورته ویلې چې الله تعالی په قرآن کې څه وایي؟ الرحمن علم القرآن. داسې نه دی ویلي القهار علم القرآن، بلکې د رحمان صفت ورسره ذکر کړی دی. رحمان رحم کوونکی، مهرباني کوونکی. الله هغه ذات ده چې هغه رحمان ده او علم القرآن، تعلیم د قرآن دا ورکوي. نو له دې نه معلومیږي چې استاد باید دا رحمدله وي او دا باید شفقت او څه ولري؟ زړه سوی ولري. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.